د سپین بولدک چمن د نښتې کشاله پاکستان د طالبان د حکومت استازی احضار کړی. سلام، وخت مو په خیر. پوره جزئیات په پښتو پلس کې راسره وګورئ. داسې مهال چې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سپین بولدک چمن پر دروازه د تېرې اونۍ جګړې پای ته رسېدلې ده، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو د سفارت شردافیر احضار کړی او د خپل حکومت احتجاج یې ورسپارلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه بیان کې وویل چې افغان شرظافیر د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی او د توغندیو د وروستیو بې دلیله حملې له کبله یې چې انساني او مالي زیانونه یې اړولي د پاکستان سخته غندنه یې هغه ته وسپارله. د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا یو ملکي وګړی ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. د سپین بولدک چمن په دروازه کې د یکشنبې په ورځ د دواړو خواو په جګړه کې د بلوچستان ایالت لوري ته د سیمه ییزو چارواکو په وینا 6 کسان مړه او یو شمېر نور ټپیان شول. په سپین بولدک کې د پاکستاني پوځیانو په ډزو هم د طالبانو د سیمه ییزو چارواکو په وینا یو ملکي وګړی ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول. د پنجشنبې په ورځ دواړو لوري بیا هم سره ونښتل چې د پاکستاني چارواکو په وینا د چمن لوري ته یو تن وواژه او 14 نور یې ټپیان کړل. د سپین بولدک لوري ته د طالبانو سیمه ییزي چارواکو د احتمالي مرجوړې په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو سرچینو د دوو ملکي وګړو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. پاکستاني چارواکو په خپل رسمي اعلامیو کې د دواړو ورځو په نښتو کې طالبان تورن کړل چې بې دلیله یې توغندي ورولې دي، خو په سپین بولدک کې د طالبانو په سیمه ییزې سرچینې بیا وایي چې د پاکستان لوري له کلونو راهیسې غواړي چې د معزل لقمان او شیخ محمد په نوم د افغانستان اړوند 3 کلي ونیسي. د لقمان او جهانگیر په نوم د سپین بولدک د 2 کلیو پر سر په 1496 کال کې هم د پخواني جمهوري نظام د سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د چمن په دروازه کې جګړه وشوه. د وروستۍ جګړې په اړه د طالبانو حکومت رسما څه نه دي ویلي، خو دفاع وزارت په یو بیان کې چې د پنجشنبې په ماښام خپور شو، پاکستاني سرتیري د جګړې په پیل تورن کړي دي.